الحاج سلامونه سیادت ښه دی په خیر یې وروره نوی نظم یې درولېږه او دا کمټ شوم بیا خپور که کله تر هغه تا سره امانت وي یو څه ساعت به دې ورسره تېر وي مسافري که تر څو چې ما نه یې ویلی نو معنا دا شوله که په خلکو یې امر بل چاته یې لېږه ما دا بیا دغه شي ده وخت نه مخکې دا خلک بیا مونږ باندې دغه کوي ده یو قسم فشار راولي ته خو نو هوښیار سړی دا داسې کم که او دا دغسې زیات که دغه دې پوښتنه وکړله د کار کسب خو باور وکړه الحاجه تا ته معلومات دی دا خلک مې د ورځې تنګوي دوکان ته راپسې راځي هلته چې کار کوو بیا صاحب مېلمه خفه کېږي چې مېلمه ته کښېنو بیا خو لارۍ والا خفه کېږي نو باور وکړه اوس مو سیستم جوړ کړی دی چې شپه ماښام روژه ماتې وکړم او یو تیز ملا پسې تراویح کوم په بیړه نو ورځمه تر 12 نیمې پورې کار کوم یوې پورې بېرته چې رارسېږو وروره د دوکان نه نو پېشمنیان قریب وي بیا د ورځې کار نه کوم هغه شپې پربول برابرو 2-3 هلکان دی زوی دی هغه کار په مخ باندې وړي الله دې تا سره د ژوند د دنیا او د آخرت ښه وکړه